بیا هم سلامونه. نن د سټورمونټ لوبغالي څخه زه اوږۍ ستاسو په چوپړ کې یو له ځان سره فاطمه جانه لرمه. دا چې نن راغلې ده د لوبې لیدلو لپاره، خو دا نه پوهېږم د کوم ځای څخه راغلې ده. فاطمې د کوم ځای څخه راغلې؟ لومړی کې که ځان معرفي کړې موږ ته. زه د ګولوې څخه راغلی یم، خاص د کرکټ لپاره چې خپل افغانان سپورټ کوم. زه ډېره خوشحاله یم، ډېر ویاړ کوم چې زه دلته رالم د خپل ګروپ سره، انجونو سره، نو ډېر ښه خوند یې راکړي. ډېر ښه. لومړی ځل ده چې راغلی د افغانستان ټیم سپورټ کوئ؟ بلې یو اول ځل دی چې راغلی یم. څه احساس لرئ د لومړي ځل لپاره په لوبغاړي کې خپل ملي اتلان سپورټ کوئ؟ ډېر ښه خوند راکوي. زه ډېر خوشحاله یم چې خپل افغانان سپورټ کوم. داسې همرنګه موږ باید یو بل سپورټ کو. که موږ ورته یو بل سپورټ نه کو، څوک به مو سپورټ کوي؟ خو دغه موږ ورته یو چې یو بل باید سپورټ کو. وروستۍ پوښتنه، خپله د کرکټ سره لیوالتیا لرئ که نه؟ ډېره. غواړئ کرکټ وکړئ؟ انشاءالله ګورو به یو ورځ. ډېره زیاته مننه.